نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدرمنو د الله په تقدیر کې فیصله دا وه چې د ډیرو ملکو سره سره به افغانستان نام یو ملک یو منطقه په مځکه کې یو ټوټه پیدا کوي، بیا به دغسې مخلوق او انسانان ژوند ورباندې کوي چې الله رب العزت ته به خوښ وي. د افغانانو به د قیامت په ورځ ځکه هم ډیر ثوابونه وي، البته د ګردو نه، دو کسانو چې د بل چا په وینو یې لاسونه سره نه وي، دا کسان چې په دې دنیا کې په خپل ملک کې خورا ډېر تکلیفونه وګالل، صبر یې ورباندې وکړي. حدیث کې راځي د الله رسول فرمایي الله رب العزت ته خوښ بندگان هغه انسانان دي یا پر هغو کسانو ډېر امتحانات راولي چې الله ته خوښ وي، هغه انبیا دي. ثم الامثل فالامثل، بیا وروسته الله ته چې څونه خوښ وي پر هغه زیات مشکلات راځي. ځکه نو په اوسنۍ شرایطو کې قدرمنو بې صبري ونسي. صبر هغه څه دی، پښتانه هم دا وایي چې د صبر درختې په مراد پخیږي، وخت ډېر نسی خو نتیجه به یې ښه وي. تکلیفونه بې حد زیات دي، په شمېرلو باندې کېدای شي د شمېر څخه ووځي. د لارې، د ملک، د دولت، د ادارې، د نورو تنظیمو، د نورو حزبو، د نورو حرکاتو بیلابیل مشکلات او ستونزې سته. ښه به دا وي چې د الله او د خالق په دربار کې انسان د سجدې کولو سره سره صبر هم وکړي. ښه به دا وي انشاءالله تعالی، ځکه که بې صبري وسي هم ښه کار نه دی. یو قصه ما درته کړې ده، هغه ښځه چې د طواف په میدان کې یو عالم ولیدله، ډېره ښایسته وه. وروسته یې قصه ورته وکړل چې خاوند مې مړ سو، زوی مې مړ سو، بل زوی مې مړ سو، بل کوچنی زوی مې مړ سو، لور مې مړه سوله. د هغه صبر په نتیجه کې الله رب العزت زما مخ ته ښکلا او رڼا راکړل. تسکین شي، صبر شي. چې کله د دې دنیا څخه رسول ولاړی، یو صحابي فرمایي وای که ما ته چا دا وویل چې رسول وفات سو زه سر پرې کوم. په هغه وختو کې هم صحابه کرامو صبر وکړي. الله رب العزت هر څه د صحابه کرامو غیږې ته ورواچول. هر څه چې رسول د دې دنیا څخه ولاړی، مال به خود ځي، اولاد به خود ځي، ښځه به خود ځي، زوی به خود ځي. ما ډېر واره تاسو ته ویلي دي چې زه به هم ځم، تاسې به هم ځئ، خو څه به کوو؟ صبر به کوو. هغه ورځ چې رسول د دې دنیا څخه تللی او د مځکې پر سر باندې هغه مقدس او پاک جماعت چې صحابه و صبر یې کوئ، موږ د هغو صحابه کرامو پر قدم باندې قدم ایښی دی، صبر به کوو. ځکه نو د هرات د مرز د اسلام قلعه د سرحد یا مرز واقعیت څه معمولي خبره نه ده، او نه دا د ساعت تیرېدلو یا د بحث او د بانډار کولو یو سبب العامل دی، او نه د افغانستان په حلقوي سړک
چې د کندهار څخه شروع کابل څخه تللی مزار ته، مزار څخه شبرغان ته، داسې پسې راځي په هغه منطقو کې راځي در هرات ور رسیږي، د هرات څخه بیرته کندهار ته را رسیږي. پر دې باندې چې د خلکو مالونه سټاپ ولاړ دي درېدلي دي، دا څه معمولی خبره نه ده. نه دا د ساتیریدو خبره ده چې انسان د سات په تیر کې بازی دی په وکي. امتحانات دي، ازمایښتونه دي، صبر. او د اوسنی رئیس جمهور سره به الله رب العزت هغه حساب وکي چې د قیامت په ورځ به د لږ ویښتان به پر سر نه پات. او دا د رب العزت هغه قدرتی او جلالی فیصله دي چې الله رب العزت یې په خپل ذات په خپل یې کوي، د هیڅ چا مشورې ته ضرورت نه لري، نه د ملائکو نه د بندگانو، د هیڅ چا مشورې ته. یوازنی ذات دی چې په خپل پوره طاقت او پاور باندې فیصله کوي چې پر افغانانو باندې داسې تکلیفونه راولي، نو د دغه الله څخه جنت غوښتنه هم کوو. رب شاهد اوسه چې د قیامت په ورځ به موږ دغو کسانو ته جنت راکې او در پل صراط به مو د برق په شان تیرې، د دوزخ څخه به د جهنم څخه به نجات راکې. که دا تکلیفونه تا راوستلي د رب ستا څخه عوض هم غواړو، نو صبر تر ټولو ښه دی. اوسنی وضعیت چې دولت یا حکومت یې کوي او د خپلو ولس څخه د سپر کار اخلي، مختکي په شهادت یې رسي، دا څه معمولی خبره نه ده. دا د سات تیرېدلو خبره نه ده. په خپل رعایت باندې بازی کول دا د مسخرو کار نه دی. په دې باندې خالق خوابه دی، رب العالمین خوابه دی، او الله رب العزت خپل ټول بندگان خوښ دي. کافر په دې نه دی ورته خوښ چې کفر کوي، اما بنده دی. مسلمان په دې ورته خوښ دی چې کفر نه کوي، اسلام کوي، اما بنده دی. د الله د بندگانو سره سات تیرول دا معمولی خبره نه ده. د الله د بندگانو قدر کول دا تر ټولو ستر کمال دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هیڅ چا سره اجروی انسانیت سات نه تیروي، سات نه تیروي چې اجازه به وه دغه سره جنگ کوي، چې اجازه به نه وه دغو به قدر کوي. ځکه نو قدرمنو د دغه صبر چې کوم انسانانو صبر وکړي، د دا صبر په نتیجه کې عشق پیدا کیږي. چې پیدا کیږي عشق، متوجي خو یاست ان شاء الله، عشق پیدا کیږي. حضرت مولانا محمد اشرف علی تهانوی رحمه الله تعالی فرمایي، وای په شیطان کې درې عین او څلرم عین نه وو. په شیطان کې درې عین او څلرم عین نه وو. شیطان عالم وو، د عالم د توري څخه عین پکښې کې وو، یعنی عالم وو اول عین. کتابو کې راځي چې د ملائکو استاد. په شیطان کې دوهم عین وو، عاقل او هوښیار وو. چې کله الله ورته فرمایل چې آدم ته سجده وکړه، یا خلقتنی من نار وخلقته من طین، د خټو او د خاورې او د اور نسی سره لګېدلی، زه دې د اور څخه پیدا کړی یم او آدم دې د خاورې څخه پیدا کړي، دا دواړه نسی کېدلی. عاقل وو او عابد وو. دریم عین عابد، دوهم عین عاقل د عقل څخه، دریم عین عابد وو. کتابو کې راځي چې ډېر عبادت یې کوي، اما څلرم عین د عشق نه و پکښې کې، عشق یې نه درلودی. چې کله الله ورته فرمایي چې آدم ته سجده وکړه، د الله عاشق نه و، سجده آدم ته ونه کړه علیه الصلاة والسلام. الله رب العزت د خپل دربار څخه پسې واخیستی. ګوره مؤمنه مسلمانه که دې صبر وکړي، په صبر کې د الله سره عشق پیدا کیږي، د عشق په نتیجه کې سترو درجو ته رسیږي. الله دې موږ او تاسو ورسوي. و ما درته ویل د مال تاوان دا د مسخرو تاوان نه دی، د سات تاوان د مسخرو تاوان نه دی، د ابرو د عزت تاوان د مسخرو تاوان نه دی. اما د صبر په نتیجه کې الله عشق درکوي. او څلرم عین چې په چا کې پیدا سي، عاشق هم سي، عالم هم سي، عابد هم سي، عاقل هم سي، دغه نو الله رب العزت ته ډېر محبوب کسان وي. صحابه کرامو څلور سره عین درلودل، علما هم و، عاشقان هم و، عاقلان هم و، عابدین هم و. الله دې په موږ کې دا څلرم عین عشق پیدا کړي. د رسول او د الله رب العزت عشق چې کله په موږ کې رالی،
بیا ډېرې سختې هم الله تعالی رب العزت اسانه کوي، ډېرې سختې، ډېر تکلیفونه هم الله رب العزت راته اسانه کوي. چې کله صبر وسي، عشق پیدا سي، ډېرې تنګۍ راته اسانه سي. د دغسې کسانو د جملې څخه یو حضرت حارثه رضی الله عنه دی. حارثه، ح الف را ثا او تا ده، حارثه، او چې پر درېږي حارثه ابن ربیع، د مور نوم یې ربیع و، د پلار نوم یې سراقه و. حارثه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحابي و، بدري و. د اسلام په اولو غزاو کې د بدر غزا و، په هغه کې ګډون هم وکړي، عشق یې درلودی. او صحابه کرام ټول عاشقان و، ټول عاشقان و. چې د عشق داستانونو قصې درته وکړم باره بهاریان پاته سي. موږ دا اوس سفر تللی و دلارام ته، چې کله داخلېدلو د جلسو ته دعوت سوي و خاص، نو دلارام چې رسېدلو یو چا راته وویل دغه دوه قبرونه د پلانکي و، د پلانکي دي نومونه یې زما د ذهن څه وتل. ما دا څوک دي؟ دا فامیلي هنداره چې د دوی د عشق کیسې راځي، دا هغه دوه دي. دا شیرین جان مومنو. بیا ما دوی ته وویل ما دې پلان ورولئ چې د دوی څخه عشق څوک زده کړي، عشق یا درواغ یا رښتیا، خو د عشق په نامه دا دواړه مړه سوي دي. نو ته چې د قیامت په ورځ د عاشقانو په صف کې راپورته سې، د صحابو په صف کې راپورته سې، لا غواړې څه؟ د حارثه غوندې ځوانانو په صف کې راپورته سې، لا غواړې څه؟ نور صحابه کرامو ژوند خو مې درته ویلی دی. نو د دغو عاشقانو د جملو څخه یو هم حارثه ابن ربیع دی، د پلار نوم یې سراقه، د مور نوم یې ربیع. د انصارو صحابه کرامو څخه په مدینه منوره کې اوسېدی، د خزرج د قبیلې څخه و، د نجار د پښې څخه و. انصاري، خزرجي، نجاري رضی الله عنه. عجیبه صحابي و، ډېر لږ واقعه ده، مختصره واقعه ده، مګر خورا خوندوره واقعه ده. د هجرت دوهم کالو حدیث شریف کې راځي، حضرت انس رضی الله عنه فرمایي، وای نبی علیه الصلاة والسلام سره یو ځوان تېرېدی، نبی علیه الصلاة والسلام هم را روان دی، ورسره مخامخ سو. د نبی علیه الصلاة والسلام سره چې مخامخ سو، باره رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایله، داسې ورسره تېرېدی، کیف اصبحت یا حارثه، شپه دې څنګه تېره کړل ای حارثه؟ وای حارثه ورته وویله، قال اصبحت مؤمنا حقا، شپه چې مې تېره کړه راپورته سولم، بالا مؤمن یم، نور مې ټوله کارونه پرېښوله، ایمان مې راوړی بالا، مشرف په اسلام سولمه. د الله د رسول و هغې خبرې ته یې جواب ورکوي چې د الله رسول سره مخامخ سو، له حارثه شپه دې څنګه تېره کړله؟ ده ورته وویل شپه مې داسې تېره کړل چې راپورته سولمه، بالا سچه مؤمن یم، په ایمان کې مې ذره شک هم نشته. عاشق و، عاشق چې کله پر معشوق باندې یقیني عاشق سي، بیا نو په معشوق کې شان نه لټوي. دا د اوس مجازي عاشقانو ته درس دی، انګلیسي نوم یې راڅخه هېر سو، د عاشقانو ورځ دا اوس بله ویلنټاین دی، داسې به وه. دا اوس مجازي عاشقان نه دي، دا اوس مجازي. د افغان بیسیم او نور شرکتونه چې د مخابراتو د خپل میسیجونه یا دقیقې ارزانه کوي، د کم هدف لپاره؟ د دغه هدف لپاره چې د 12 بجو څخه ارزانه سي، د سهار تر 5 بجو پورې مجازي عاشقان په ځای کې پراته او د خپل معشوقې څخه درواغجنه مینه کوي. درته بل څوک ګران نسته راباندې، تر مور هم هغه مردارخوره او خړې تپړې ته ورباندې ګرانې، تر مور، تر هغه نازولې خور هم ورباندې ګرانه سي. نازولې خوره مور نه ده، مور چې د ده سره به سهار او ماښام کړېدله، د شپې به په خواږه خوب بیده وه، چې کله به د لور او د زوی ګریستو دا به ورباندې راویښه سوله، اتومات سیستم فعاله و. د انجلۍ د لور و د زوی د اواز سره د مور په وجود کې اتومات سیستم فعاله و، چې دی به ګریس کوي، ده به ګریس کړل، مور به ورسره راویښه سوله.
اوس دا عاشق بدبخت دروغجن عاشق څه ورته وایي تر ولا تر هر چا راباندې ګرانه شرم لعنت پر داسې ځواني لعنت پر داسې انسانانو د الله د رحمت څخه لرې کېږي ځوانه د الله رب العزت په عشق غرق شه د شپې تهجد ته راکښېنه د مور خدمت شپه او ورځ وکړه یو ګوړی یې دې غوامه یو ګوړی یې ستړی کومه یو ګوړی د دې د مخ څخه سترګې مه اړوه د الله رسول ته صحابي فرمایي وای د مور ته یا پلار ته چې وګورو په کتلو کې ثواب ستا او که نسته وای و په کتلو کې ثواب دی د حج ثواب د عمرې ثواب ورکول کېږي وای یو وار وای یا دوم وار هم ورکول کېږي و دوم وار درېیم وار څلورم وار د الله رسول ته فرمایي که سل ځلې ورته وګورې سل حجونه او عمرې الله رب العزت ثوابونه یې درکوي حارثه عاشق و او عاشق و معشوق په مزاج سره پوهېږي د اوس مجازي عاشقان په مزاج نه سره پوهېږي دی یو ورته کوي هغه بل ورته کوي د الله رسول معشوق و صحابه عاشقان و معشوق چې کله ورته ویل خپل عاشق د ماښام دې څنګه تېر شو سهار څنګه وې اوس سوچه مؤمن وم هېڅ شک نشته بالا عشق د صحابو څه زده کوي او د هغو صحابه کرامو څخه چې ځوان صحابه کرام وه الله اکبر کبیره رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل انظر ما تقول وینا ته فهم وکړه څه وایه فإن لكل قول حقيقة فما حقيقة ما تقول د هرې وینا یو حقیقت وي د هرې خبرې شاته یو حقیقت پروت وي دا ته چې ما ته وایه چې ما په داسې وخت کې شپه تېره کړله سهار راپورته سولمه چې حق مؤمن یم دا ستا د دغې خبرې وینا ستا د دغې خبرې او وینا مطلب او حقیقت څه دی ای حارثه وضاحت راته وکړه عاشق او معشوق سره ګډ دي یو صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی فقال حارثه چې د سراقه زوی و پلار یې سراقه و او د مور نوم یې ربیع وه د ده مور بیا د حضرت انس بن مالک چې بل صحابي و رضی الله عنه د هغه عمه وه عمه د ده مور چې ربیع وه د حضرت انس بن مالک رضی الله عنه عمه وه د ده مور چې ربیع نوم یې د نظر لور وه دغه حارثه رضی الله عنه ورته فرمایي یا رسول الله ای د الله رسوله وادې اورې د اوس عاشقان دې واوري د اوس ځوانان دې واوري دا درواغجنه مینه چې لري دا دې واوري عزفت نفسي عن الدنيا سهار چې راپورته سولم دا ټوله وجود مې د دنیا څخه خواطورې و اول فاسهرت لیلي ټوله شپه مې رونه کړله په دغه چرتو کې چې دنیا نور خوند نه کوي نور ځینې ځم نور څه نه کوم عمر بن عبدالعزیز رحمه الله تعالی چې کله وفات کېدی خپلې لوڼې او زامنیان یې راوغوښتله او ورته ویې ویل چې په ټوله باچي کې هېڅ شی نه لرم چې په میراث در پاته ځې ایا تاسو به وروسته صبر کوئ او که یا دوی ټولو په یوه سلا ورته ویل او زموږ د الله پر ذات باندې توکل دی او صبر کوو اوس صبر زده کوي قدرمنو نو دوی ورته ویل ټوله شپه مې په دې کې رونه کړله وظمأت نهاري او ټوله ورځ هم تږی پاته سوی یم پرون ټوله ورځ تږی پاته سوی یم داسې تږی ومه یا شپه مې داسې رارونه کړله فکأني بعرش ربي بارزا لکه زه چې د الله رب العزت عرش ته رسېدونکی یمه د هغه عرش د رسېدګۍ لپاره لکه د مځکې پر سر چې زه جنګ کوم دا فکرونه وه په دې فکرو کې مې شپه رارونه کړله او تږی هم ومه پرون هم داسې ومه سهار راکښېنستل مال بالا ما کلمه وویله او مؤمن حق مؤمن یم سچه مؤمن یم په ایمان و اسلام کې مې ذره شک هم نسته او بل خبره دا ده ای د الله رسوله وکأني انظر الى اهل الجنه يتراورون فيها گویا چې زه جنتیانو ته ګورم په دا جنت کې ګرځي او راګرځي اوبه څښي مزې کوي خوندونه اخلي داسې پام مې و لکه زه چې جنتیانو ته ګورم جنتیان په خپل جنت کې ګرځي او زه او هغه په جنت کې اوبه څښي وکأني انظر الى اهل النار يتعاون فيها او دوزخیانو ته چې ګورم دا فکر مې داسې و لکه دوزخیان چې په دوزخ کې غاپي عو لري بیا د بي ډېره معاف لکه سپی چې عو لري وایي دا دوزخیانو داسې فکر مې کوي لکه دوزخیان چې په دوزخ کې غاپي او جنتیان په جنت کې تر و تازه وي دا زما د خبرې حقیقت ای د الله رسوله دا دی
فقال له صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته ویله ابصرت فالزم ښه خبره دې وکړله ښه شان دې لیدلې دي پر دا خبره پاته سه وانه وړه بیا د الله رسول وفرمایله عبد نور الله الایمان فی قلبه داسې یو مری دی داسې یو بنده دی چې الله رب العزت یې په زړه کې نور ور واچوي پیشګویي ورته وکړه او ورته ویل چې رښتیا هم د ده د خبرې او د وینا مطلب او حقیقت همدغه دی لکه دی چې وایي همدغسې دی عاشق او معشوق خبرې سره کوي رښتیا سره وایي عاشق هم په رښتیا ورته ګډ معشوق هم په رښتیا خبرې ورته کوي د اوس عاشقان نه دي د مجازي نړۍ عاشقان او بیا د فیسبوک او د ټویټر او د ټلګرام عاشقان چې نه دا دنیا معلومه نه هغه دنیا معلومه یو وخت یو چا ټلیفون وکړي ولمر سره شناخته سوي یو وزن کا ورسره تلم داغه په نه پلار په خبر دي نه مور په خبر دي نه ورور په خبر دي نکاح سي دا او کنه د سي مال په یو مذهب کې لا روانه ده په یو مذهب کې امام ابو حنیفه رحم الله تعالی چې لیکي وای کدو انسانان نکاح سره تړله او د سرپرستانو د اولیاء بیل اجازه و اجازه مور کوي ځکه چې دا ټولنه فساد ته ځي دا به دوالته سره پیدا کړي نکاح راوتړه دوالته سره راوتل نکاح راوتړه دوه بالته سره نکاح راوتړه یا چې اولیاء او سرپرستانی مشرانی پلار او موري نو کله کله زه خلکو ته وایم تراس د لیبه د موضوع شته نږدې را سره وڅړې څنګه یې پیژنم چې راسي کله کله نصيحت ورته وکمې د خدای بنده د پلار او د مور په خوښه غواړه کم شیرینی کم لذت کم خوان کم عشق او کم مینه چې د مور او پلار په غوښتل سوي انجلۍ کې پرتای په نورو کې بیانې ځکه چې پلار او مور د زړه په درد درکې او ته چې غواړې د خطا او د درواغو طریقه ده سمه کوه عاشق او معشوق سره ګډ په رښتیا باندې د الله رسول ورته فرمایله عبد نور الله الايمان في قلبه دا داسې یو بنده دی چې الله رب العزت په زړه کې ایمان ور واچوي او د په زړه کې د ایمان په خاطر نور رالی حضرت حارثه رضی الله عنه ورته فرمایي رسول عليه الصلاه والسلام ته فقال يا رسول الله اې د الله رسول ادعو لي بالشهاده ایمان خو مې راوړي داستانو قصه خو مې درته وکړله اوس یو خاص درڅخه کوم د شهادت دعا راته وکړه د شهادت دعا فدعا له رسول الله صلی الله علیه وسلم بارد شهادت دعا ورته وکړه دلارام کې جلسه و زرها او خلک راغلي ما تقریر چې وکي روغبړونه خلکو وکړه ډیر مینه او محبت یې کوي یو ځوان په غوښ را پریوتی نن چې مې دا کتاب کتی هغه ځوان وای پورونه را باندې دي دعاوي کوه چې پور ادا سي ورسته یو شهادت غواړم او بس تک تور ژیره تک سپین مخ غټي تورې سترګې او رشتان او اولي بلوڅي خولي په سر سپین کالی او تور صدري بل شي نه غواړم حارثه رضی الله عنه چې کله حالت کتل غزوان مسترګو ته ودرېدي ما نه پیژنې اول ځل ملاقات وو ځکه چې دعوت سویم جلسې ته عام تقریر ما وکړي د خلکو کله کله د چا څخه د دعا غوښتنه تاسو د خپل علماو څخه د دعا غوښتنه کوئ د خپل اولیاء څخه د دعا غوښتنه کوئ ورنږدې کېږي ورته ماته دغه دعا وکړه ماته اوس دغه دعا وکړه زه دغه دعا ته ضرورت لرم بے پروا ژوند مه کوئ قدرمنو یو وخت بل د یو چا دعا ستاسو مبارک الله قبول کړي مور ته وای ورته موجانې دا دعا راته وکړه مشر ته وای ورته دغه دعا راته وکړه خاص دغه دعا دا دعا مې پکار ده نو حضرت حارثه رضی الله عنه دعا وغوښتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم لبیک ورته وای دعا یې ورته وکړله وای د جنگ وخت را ورسید د هجرت دوهم کالو مدینه منورې ته رسول علیه الصلاۃ والسلام راغلی دوهم کال وو د بدر غزا رااله غزا کې شرکت وکړي نو دی یوما فی الخیل یو ورځ ژغ وسورازی د کافرانو مقابله ده د مشرکینو مقابله ده نن د اسلام او د کفر ډګر تیار دی نن د حق او باطل تر مابین شهسواران په میدان جنگ کې سره حاضرېږي څوک آماده دي حضرت حارثه غوږو ته د आवाज رسیږي حارثه چمتو سو آماده سو تیاری وکړه علما لیکي اسد الغابه کې
او دا کتاب سمیر المؤمنین کې علما لیکي اول فارس رکبه په اسلام کې اولنی هغه انسان وو چې پر آس باندې د غزا لپاره سپور سو و اول فارس استشهد اولنی هغه انسان چې پر آس سپور سو او شهادت الله رب العزت ورکړي. یو مشرک سره مخامخ سو حبان بن عارقه نومې دی په شهادت حضرت حارثه رضی الله عنه ورسوي او شهید سو د بدر په غزا کې. د بدر په غزا کې چې شهید سو مور ته خبر ورسېدی، مور خبر ورسېدی چې ستا زوی حارثه شهید سوی دی. سیده راغله رسول علیه الصلاة والسلام ته. علما وایي که تاسو ته ستونزه او مشکل پیښ سو د علماو ته راځئ، خپلو مشرانو مقتدیانو پیشوایانو ته راځئ تر څو تاسو ته سمه لار وسئ. پر خپل سر باندې اقدام مه کوئ. کله کله به د مرګ د تکلیف په وخت کې داسې یو خبره د یو ځوان د خولې څخه ووځي، د یو مشر د خولې څخه به ووځي چې ټوله ایمان او کړي اعمال به برباد سي. عالم ته راځئ، هغه چا ته راځئ چې تحمل لري، زغم لري، یو څه درښولی سي، هغه ته دا مشکل لا پیښ دی وکم څه دلاسایي به درکړي. مور چې کله د خپل زوی په شهادت په مړینه خبرېږي فجاءت امه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت مور راله د الله رسول ته ورته ویل قد علمت منزله حارثه مني، اې د الله رسوله حارثه خو ته پیژنې چې پر ما څونه ګرانو، ما ته څونه محبوب او خوښو، پیژنې خو یې. د الله رسول ته حضرت حارثه رضی الله عنه معلوم و. حضرت حارثه رضی الله عنه کم کمال درلودی، وای مور په ټول ژوند کې نه ده ناراضه کړې، هیڅ کله بده خبره نه ورته کړې، او ان ته دي چې علما وایي داسې کاږه هم نه دی ورته کتلې په سترګو. اني کله کله چې زوی ته مور د پیسو وایي د کور مصارف دی، انو ځینې زمانام به شاید دا لاندې شونډه تر غاښو ورته لاندې کوي، هی ستا د لاسه خو زما سرمایه ټوله برباد شوه. مور ته اوس څه پکې یا حضرت حارثه دغه خبره هم مورجانې ته نه ده کړې، ځکه نو په خورا افتخار د حضرت حارثه مور ربیع راځي د حضرت انس بن مالک رضی الله عنه عمه کې د لور ته رالل ولې د الله رسوله قد علمت منزله حارثه مني، د حضرت حارثه په کمال او په درجه چې پر ما څونه ګران دی په دې خو ته خبر یې، حال یې راکه. په حضرت حارثه څه شوي دي؟ فإن يكن في الجنة أصبر، که په جنت کې وي خو صبر کوم، شهید سوی خو دی صبر کوم، هېڅ نه وایه، بس ستا خبره زما لپاره کفایت کوي. وإن لم يكن في الجنة ترى ما أصنع، که په جنت کې نه یې نو تر کومه وخته زه ژوندی یم ژاړم به، بیا به ته ما ووینې چې زه کوم چم کومه، ما ته ژر حال راکړه. زوی خو مې شهید سوی دی، د بدري صحابه کرامو په لیست کې راغلی دی، 300 صحابه کرام وه، د دغو شهیدو صحابه کرامو په قطار کې خو راغلی دی. اوس دوی خبرې دي که په جنت کې دی صبر کوم او که په جنت کې نه دی بیا به ته ما ووینې چې زه چم کوم، څه چم کوم، ما ته حال ژر راکړه. د الله رسول تحمل کوي، زغم کوي. دا نور ته وایي چې ولاړه شه خوشکه نه ورته کوي. که په دې وخت کې ځوانه ښځه مورجانه رالل، د یو زوی مور درته رالل، د یو خاوند ښځه درته رالل، ته د کلي مشر او خان وې، سپین ږیری وې، عالم وې، سترګې ټیټې واچوه، په دې وخت کې هم د نظر حفاظت وکړه او د تسلیت خبرې ورته وکړه. نارې مه پر جوړوه، خوشکې مور ته کوه، هغه پر غم باندې ده او ته دلته مور او پلار وسکنځې. د صحابه کرامو د قصو څخه ډېر شان زده کولی شو. رسول علیه الصلاة والسلام ته دا خبرې کوي. قربان تر رسول الله صلی الله علیه وسلم دغسې مبارک پیغمبر چې براه راست د الله رب العزت سره تعلق او رابطه په 4 ساعته کې هره ثانیه قایمه وه او داسې برقراره وه چې هیڅ کله نشي کېدله، داسې برقراره وه. قدرمنو دا خبره موږ کړې ده، خاص مو کړې چې په 4 ساعته کې خو 1 ساعت د الله رب العزت سره داسې قوي رابطه وساتئ، داسې قوي رابطه او تعلق وساتئ. یا 3 ساعته ستاسې د مخلوق سره رابطه، په 4 ساعته کې 1 ساعت، په 1 ساعت کې 10 دقیقې د الله سره قوي رابطه وساته تر څو تا او رب یاست، هر څه ورته کښېږده. او دا کار هغه وخت په چا کې راتللی سي، دا خوی هغه وخت په چا کې پیدا کېدلی سي چې داسې محافل و مجلسو ته راسي. دا په خیالو نسي راتلی، دا په فکرو نسي راتلی،
دا په ډیرو جلسو نه سي راتللی چې سړی ناستې کوي مازې، یا دا په هغو مبارکو مجلسو سره راتللی سي لکه دغه او داسې نورې. نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل اوهبلتې اجنة هي، پښیمانه سولې، خوابدې سولې او تشویش درته پیدا سو. ای ربیع، ای د حارثه مورې، آیا یو جنت دی؟ انها جنان، د الله رب العزت ډېر جنتونه دي. و ان ابنک، او ستا زوی اصاب الفردوس الاعلى، دا په جنت فردوس کې دی، او ستا زوی فردوس جنت ته رسېدلی دی. الله رب العزت جنت الفردوس دستي ورکوي. یو جنت نه دی، ډېر جنتونه دي. ستا زوی ته حارثه ده، الله رب العزت د شهادت سره سم جنت الفردوس ورکوي. د دغې مورجانې وروستنۍ جملې ته خلک حریان سي، او هغه منځې باید حریانې سي، او هغه منځې باید سوچ او فکر وکړي چې د خپل وخت د علماو په قول وکړي چې کله د حضرت حارثه مور ربیع دا خبره اوري د رسول علیه الصلاة والسلام د خولې مبارکې څخه بارنو سوای فرجعت وهي تضحك وتقول بخن بخن یا حارثه، وای د رسول علیه الصلاة والسلام څخه روانه سوله، خندله او دا خبره کوله واه واه حارثه، واه واه حارثه، اوهو حارثه اوس خو دې نو مقام وګټي، اوس یې نو خوند وکړي، اوس خو نو جنت ته ولاړلې، اوس د الله سره ملاقات ولې، اوس یې نو خوند وکړي. نور بیا بې صبري نه ده کړې. دا و حضرت حارثه ابن ربیع، یا ځینې علما وایي یا حارثه ابن سراقه رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحابي و. الله دې د مبارک عشق په موږ کې پیدا کړي. الله رب العزت دې د پر قدم باندې د قدم د ایښولو توفیق راکړي. نو قدرمنو اولنۍ خبره چې مې درته کوله، زموږ هم حالت دغسې دی، زموږ هم حالت داسې دی. یو څوک به ځي ورکېږي به او بیا به شهید یو څوک درته راوړي، یو څوک به دلته یو څوک به هلته د مرګ د آخري سلګۍ سره مخامخ کېږي، ځکه نن ته به ځي. خو په کار دلته دا ده، صبر په کار دی، د الله رب العزت و طرف ته توجه په کار ده، د الله رب العزت لار پرېښودل په کار نه ده چې لارې پرېږدي. د حضرت حارثه غوندې عشق په ځان کې پیدا که، د علماو سره صحبت وکه، سچه ایمانداري شروع که، بې صبري مه کوه. د حضرت حارثه د مورجانې څخه درس زده که، زنانه و مردانه و ټولو ته خبره ده، خوندو او مندو ته خبره ده، و ټوله انسانیت ته د حضرت حارثه په واقع کې درس او عبرت پروت دی. الله رب العزت دې پر ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. الله رب العزت دې ستاسو او زموږ مشکلات حل کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. زموږ خو قدرمنو فقط دعا ده، نور نو ټولو کسان ته چې دا اوس مالی یا ځاني تاوانونو رسېدلي دي هرات کې، او یا د ترانسپورټ کې چې ولاړ دي، او یا په ولسوالیو کې تاوانونه رسېدلي دي، ټول ته دعا وکړي. خدای مهربانه دی. الله خو هغه ذات دی، قرآن کریم کې الله فرمایي چې الله رب العزت د بندگانو د ناامیدۍ وروسته باران کوي، چې ښه بندگان ناامیده سي، ښه ناامیده سي، بس دغه اټکل څخه امید قطع سي، نه فیسبوک اټکل دغه څه امید قطع سي. د سیلې د شروع څخه نو ګوري سبا وایي څه وریا سته، بس نو دلته باره دعاوې سي، لمنځونه سي، دغه ټولو خواو څخه چې امید قطع سي باره الله باران کوي. نو زه اوس د ټولو لارو څخه د هر چا څخه ته امید قطع سوی دی، الله رب العزت ته امید دی، او الله د ناامیدۍ وروسته د خلکو ناامیدۍ په امید ور اړوي. الله رب العزت د خلکو ناهیلۍ په هیلو باندې ور اړوي. موږ به دعا وکړو الله رب العزت مهربانه ذات دی چې قبول یې کړي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد رسله وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب العزت ربانی ورحمیش لوی او کشنی گناهونه را معاف که، محمدی امت ته مغفرت وکه، هدایت ورته وکه، افغانان رب العزت هوسا که. یا اله العالمین و یا رب العالمین کوم خلکو ته چې مالی او ځاني تاوان اوښتی دی،
دا اوس په لسګونو او سلګونو موټران مالونه په دې موټرانو کې د خلکو مالونه وسوځل سوله او هېڅ یې لاسته نه راوړل. خدای د دغه زیان او د دغه تاوان او نقصان عوضونه په دنیا او آخرت کې ورکړه. خدای دوی ته صبر ور نصیب کړه. د دې صبر په نتیجه کې خدای د دوی په اولادو، کورنیو، مالو، ځانو، تجارتو کې برکت واچوه. رب العزت د دې په بدل کې ستا رضا ورکړه. خدای د دې په بدل کې د رسول علیه السلام شفاعت ور نصیب کړه. خدای د دغه زیان او نقصان او تاوان په مقابل او بدل کې رب العزت ستا خاص رحمتونه پر دوی وکړه. خدای خاص رحمتونه پر دوی باندې وکړه. خدای فقط زموږ دعا ده، یوازې زموږ لاس پورته کېدل دي، قبولیت پر تا دی. رب العزت دا دعاګانې د ټولو په حق کې قبول کړه. خدای اوسنۍ ستونزې چې شتمنو تاجرانو خلکو ته د حکومت لخوا پیښې شوي دي او پیدا شوي دي، خدای دغه ستونزې او مشکلات حل و فصل کړه. رب العزت زموږ د افغانستان د تاجرانو سرمایه خوندي کړه. خدای دوی هغه کسان دي چې مدارس یې آباد کړل، مساجد یې آباد کړل، کونډې او یتیمان یې هوسا کړل. خدای د ټولو سرمایه، د ټولو شتمني، د ټولو عزت او ابرو خوندي کړه. خدای حفاظت یې ته وکړه. خدای د هغه مسافرو موټروانانو چې دا اوس په لار کې په زرګونو موټران ولاړ وه او په لکونو انسانان ورته انتظار وه، خدای دغه ناامنه لارې پر دوی باندې هوسا کړه. خدای د ناامنه لارې پر دوی باندې هوسا کړه. خدای هر څو افغانۍ چې د هر تکلیف او مشکل سره مخامخ دی، خدای ټوله هوسا کړه، تکلیفونه او مشکلات ځین لرې کړه. حاضرینو کسانو کې هم داسې کسان شته چې حالت یې تاوان رسېدلی دی. خدای د دوی په مالو کې تجارت کې برکت واچوه. خدای هر څه مشکلات یې ور حل کړه. خدای راغلي کسان په خپل ناز باندې ونازوه. رب العزت پر موږ باندې د خیر او د عافیت رحمت بارانونه وکړه. رب العزت د حیواناتو په خاطر ستا د دغو مظلومو بندگانو چې کشنیان دي، معصوم دي، د دوی په خاطر خدای د سپین ږیرو، د سپینې ږیرې، د سپین ویښته په خاطر پر موږ باندې د رحمت بارانونه وکړه. رب العزت زموږ اسلام و دین اسلام دین قرآن مذهب حفاظت ته وکړه. خدای د راغلو کسانو درجې لوړې کړه. لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم اسقي بلادك، اللهم اسقي بهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله.